بسم الله الرحمن الرحیم. ایا ته پوهیږئ چې ویره لوږه د مالونو کمښت او ستونزې ولې ستا ژوند ته راځي؟ الله تعالی فرمایي دا ازموینه ده، خو د دې ازموینې په پای کې د صبر کوونکو لپاره لوی زیری هم دی. ویډیو تر پایه وګوره او که د قرآن دا ډول درسونه خوښوې چینل درسره خامخا سبسکرایب کړه. د سورة البقره 155 آیات ترجمه: او خامخا به موږ تاسو په یو څه ویره، لوږه، د مالونو، ځانونو او میوو په کمښت وازمویو او صبر کوونکو ته زیری ورکړه. د دې آیات شان نزول د دې آیات لپاره د یوې ځانګړې پیښې په اړه داسې صحیح او مشخص شان نزول نه دی ثابت شوی چې آیات یوازې هغې ته ځانګړی وي. آیات د مؤمنانو لپاره عمومي الهي لارښوونه ده چې الله تعالی به هغوی په بېلابېلو ستونزو او ازموینو امتحانوي. مؤمن باید پوه شي چې په دنیا کې ستونزې د ایمان د لارې یوه برخه هم ده او د داسې حالاتو پر مهال صبر، توکل او د الله تعالی پر تقدیر باور ډېر اړین دی. د دې آیات تفسیر مفسرینو هغه داسې کړی: الله تعالی په دې آیات کې مؤمنانو ته مخکې له مخکې خبر ورکوي چې ژوند به تل په ارامۍ او خوشحالۍ نه وي. الله تعالی فرمایي د ویرې په وسیله به مو وازمویو، لکه د راتلونکي په اړه اندېښنه او ناامني، او په لوږه به مو وازمویو، یعنې د خوراک او ژوند په سختیو. د مالونو په کمښت به مو وازمویو، لکه مالی تاوان او فقر. د ځانونو په کمښت به مو وازمویو، لکه د خپلوانو او عزیزانو له لاسه ورکول. د میوو په کمښت به مو وازمویو، یعنې په حاصلاتو او روزي کې ډېر کموالی. خو د آیات په پای کې الله تعالی فرمایي وبشر الصابرین، یعنې صبر کوونکو ته زیری ورکړه. دا موږ ته ښیي چې ازموینه د مؤمن د پای خبره نه ده، بلکې د صبر وروسته د الله تعالی اجر او رحمت هم ډېر زیات دی. د دې آیات مهمې فایدې: انسان پوهیږي چې ستونزې د ژوند یوه برخه ده. مصیبت باید انسان له الله تعالی څخه لرې نه کړي. صبر د مؤمن له مهمو ځانګړنو څخه دی. د مال او دنیا کمښت د انسان د ارزښت معیار نه دی. مؤمن باید د سختۍ پر مهال الله تعالی ته رجوع وکړي. الله تعالی صبر کوونکو ته د اجر او زیري وعده ورکړې ده. ګرانه وروره او قدرمنې خورې، که نن ستا په ژوند کې ستونزې دي، زړه دې مات دی، مال دې کم شوی، روزي دې تنګه شوې، له کوم عزیز څخه بېل شوی یې، یا د راتلونکي په اړه ویره او اندېښنه لرې، نو دا خبره هېڅکله له زړه مه باسه چې الله تعالی ستا له حاله په بشپړه توګه خبر دی. الله تعالی په دې آیات کې موږ ته مخکې له مخکې خبر راکوي چې د دنیا ژوند د ازموینې ځای دی. هر انسان به د خپل ژوند په یو مرحله کې له ستونزو، غمونو، مالي مشکلاتو، ناروغۍ، لوږې، ویرې او د عزیزانو له لاسه ورکولو سره مخ کېږي. نو کله چې ستونزه درته راشي مه وایه ولې یوازې یم، ولې زما ژوند دومره سخت دی، بلکې داسې ووایه الله تعالی ما ویني، زما حالت پېژني، زما دعا اوري، او دا ازموینه به هم یو ورځ پای ته رسیږي. یاد ولره د مؤمن ژوند یوازې د خوشحالۍ نوم نه دی. کله ناکله الله تعالی بنده په ستونزو ازمویي، خو د هغه ایمان پیاوړی شي، زړه الله تعالی ته نږدې شي او هغه د صبر او توکل مقام ترلاسه کړي. که ستا مال کم شوی وي مه ناهیلی کېږه. رزق د انسان په لاس کې نه دی، د الله تعالی په لاس کې دی. که خلکو پرې ایښی یې مه ماتېږه. الله تعالی به هېڅکله خپل بنده یوازې پرې نه ږدي. که یو عزیز دې له لاسه ورکړي وي، اوښکې تویول بد نه دي، غم کول طبیعي دي، خو د الله تعالی له رحمت څخه هېڅکله مه ناهیلی کېږه. که د راتلونکي په اړه ویره لرې، خپل زړه الله تعالی ته وسپاره، ځکه هغه د سبا له حاله هم خبر دی او ته یوازې دومره پوهیږې چې نن څه روان دي. او که ستا دعا لا نه ده قبوله شوې، دعا مه پرېږده. کېدی شي الله تعالی ستا لپاره داسې وخت ټاکلی وي چې ته یې په حکمت نه پوهېږې. ګرانه وروره، کله چې ژوند در باندې تنګ شي قرآن کریم مه پرېږده. کله چې زړه دې مات شي سجده مه پرېږده. کله چې سترګې دې له اوښکو ډکې شي دعا مه پرېږده. کله چې خلک دې ملامت کړي د الله تعالی رحمت مه هېروه. او کله چې ستونزه ډېره لویه ښکاره شي خپل رب له هغې څخه ډېر لوی وبوله. صبر دا نه دی چې انسان هېڅ درد احساس نه کړي. صبر دا دی چې د درد په حالت کې هم له الله تعالی څخه مخ ونه ګرځوي. شاید نن ته د خپلې ستونزې حکمت ونه پېژنې، خو کېدی شي سبا به پوه شې چې هماغه ستونزه ستا د ژوند د یوې لویې خیر دروازه وه. نو که نن په ازموینه کې ځان ته ووایه زه به صبر کوم، زه به دعا کوم، زه به پر الله توکل کوم، او زه به د الله تعالی له رحمت څخه هېڅکله نه ناهیلې کېږم.
ځکه الله تعالی په همدې آیات کې فرمایي وبشر الصابرین او صبر کوونکو ته زیری ورکړه. نو د ژوند هره ستونزه د پای نښه مه ګڼئ. ځینې ستونزې د دې لپاره راځي چې انسان الله تعالی ته لا نږدې کړي. کېدای شي ستا اوښکې نن وي خو د الله تعالی رحمت سبا وي. کېدای شي ستا امتحان نن وي خو د بریا ورځ دې سبا وي. یوازې صبر وکړه، پر الله باور وکړه او له دعا لاس مه اخله.